د ټاپي پروژې په اړه ښه خبر دا چې څه ویل شوي په اړه خبرونه څه دي د پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. بدبختانه افغانستان کې ښه خبرونه کم پیدا کیږي او ډېر کم داسې سوي چې هېوادوال یې خوشحاله کړي او افغانانو ته د کومه هیله ورکړي. خو یو ښه خبر دا دی چې د ترکمنستان چارواکي به روانه اونۍ کابل ته سفر وکړي څو له طالبانو سره د ټاپي پروژې د کار د دوام په اړه خبرې وکړي. د ګازو د نل لیکې دغه پروژه له ترکمنستان څخه افغانستان او بیا پاکستان له لارې هند ته ګاز رسوي. د طالبانو د قانون او پترولیم وزارت سرپرست محمد عیسی اخوند ویلي چې موږ له یو څه مودې راهیسې په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او چمتو یو چې پر ټاپي پروژې د کار پیلولو ویاړ ترلاسه کړو. تمه کېږي چې د ټاپي د ګازو نل لیکه به هر کال د کابو 1300 کیلومترو په واټن کې 33 میلیارده متره مکعب طبیعي ګاز د ترکمنستان له ګالګنج څخه چې د نړۍ د ګازو دویمه ستره زیرمه ده د پاکستان سرحد ته څیرمه د هند د پنجاب ایالت فاضلکا سیمې ته انتقالوي. د ګازو دغه نل لیکه چې د افغانستان په هرات او کندهار ولایتونو کې تیریږي پاکستان ته غځول کیږي او له هغه ځایه بیا هند ته رسیږي. د ټاپي پروژې کار په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پیل شو. هغه مهال طالبانو د افغانستان د پخواني حکومت پر ضد جګړه کوله خو د ټاپي پروژې ملاتړ اعلان کړی و او له دې پروژې سره د همکارۍ ژمنه کړې وه. افغانستان چې له پخوا راهیسې د انرژۍ له جدي ستونزې سره مخامخ دی د دې نل لیکې د 15 سلنه ګازو د ترلاسه کولو تمه لري. د ګازو پاتې برخه به بیا پر هند او پاکستان یو ډول ویشل کیږي. پر دې سربیره به افغانستان د ترانزیت په بدل کې په سوونو میلیونو ډالر عواید هم ترلاسه کوي. په هر حال تاسو هم د دغه خبر په اړه خپل نظرونه راته ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا ستاسو شکر تر ځم پلی وبخښونکي خدای مو سپارم د الله په امان.